صدوی سلطان محمود غزنوي رحمه الله خپل ورور بهلول ته وویل چې لاړ شه د قصابانو تیږې چې غوښه پرې تلي وګوره که د چا ډبره کمه وه له ځانه سره یې راوله چې سزا ورکړو. بهلول ومنله، بازار ته روان شو. د لومړي قصاب تیږه یې وکتله، کمه وه. له قصاب نه یې پوښتنه وکړه ژوند دې څنګه تېرېږي؟ قصاب وویل نن وي که سبا خلک به واوري چې دا چاړي مې په خپله سینه کې ننیستلې وي، له ژونده همدومره په تنګ یم. بهلول ترې روان شو. د دویم قصاب کاڼی چې وکت دغه هم ترې خپل اندازې یو څه کمه وه. بهلول ترې وپوښتل ژوند څنګه تېرېږي؟ قصاب په ژړا سو، وویل کاش کې خدای پاک بیخي نه وی پیدا کړی، ډېر خراب، ستړی، نا ارامه او بې عزته ژوند مې دی. بهلول ترې روان شو. دریم قصاب تیږه یې وکتله، وزن یې پوره و. له قصابه یې وپوښتل ژوند څنګه تېرېږي؟ قصاب وویل شکر الحمدلله، ډېر ښه ژوند مې دی، تر ډېرو خلکو مې اولادونه، ښځه، کور، مال او ملک ښه دی، ډېر خوشحاله یم. بهلول ترې د سلطان په لور روان شو. سلطان ترې پوښتنه وکړه د قصابانو تیږې څنګه وې؟ بهلول وویل د یو څو قصابانو تیږې کمې وې. سلطان وویل نو ولې دې رانه وستل چې سزا مو ورکړې وای؟ بهلول وویل خدای جل جلاله سزا ورکوله، د چا چې تیږې کمې وې هغو ښه ورځ نه درلودل. عبرت نن ورځ چې د مسلمانانو حالات په دنیا کې سم نه دی، مسلمان په سکون نه دی، مسلمان په آرام نه دی، ژوند بې سکونه په ټینشن تېروي، همدې ته ورته داستانونه لري. اکثریت خلک په دنیوي ژوند کې صادقه، رښتیني او صفا زړونه نه لري.